بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، یو څو ورځې مصروفیاتو او مطلب جوړ نه و، نو ویډیو مې جوړه نه کړه. خو اوس کوشش کوو چې یو نوی کورس سټارټ کړو، هغه د بجلۍ. او په هغې کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په اسانه طریقه باندې د بجلۍ کار زده کړئ په خپل کور کې هم. یو عام انسان چې هغه په څه باندې نه هم پوهیږي، لکه مطلب بیخي امپړ دی او داسې ضروري نه ده چې مثال هغه د خامخا تعلیم کړی وي یا نه وي کړی. دغه ضروري نه ده، صرف تاسو توجه ضروري ده او ویډیو به پوره ګورئ، په صحیح طریقه باندې به ګورئ او ما ته به غوږ دی. زه تاسو ته د بجلۍ کار ښیم په 15 ویډیوګانې چې زه جوړې کړم او هغه تاسو وکتئ، نو زه امید لرم چې تاسو به د بجلۍ دا کار چې دی دا زده کوئ. نو ګورئ، د نننۍ ویډیو آغاز چې دی په دې کې به مونږ څه وایو، د بجلۍ دغه وایو، قسمونه وایو چې زموږ سره د بجلۍ څومره قسمونه دي. ما به اول چې کوم الفاظ ویل په هغې کې به ما زیاتتر د انګلیش الفاظ استعمالول، خو اوس کوشش کوم چې زموږ څومره الفاظ دي دا په ساده الفاظو کې تاسو ته ووایم او تاسو پرې پوه شئ، او وړه وړه ویډیو به جوړوم چې تاسو پرې په اسانه طریقه باندې پوهیږئ او ګټه ترې هم څه کوئ اخلئ. نو ګورئ، زموږ سره په وایرنګ کې لکه زه به زما عادت جوړ شوی دی مطلب د انګلیش د الفاظو سره ویل، خو زه به بیا تاسو ته په پښتو کې ویم نو چې تاسو په اسانه پوهیږئ. ګورئ، زموږ سره په وایرنګ کې یعنی مطلب د تارونو په دې بیچاوینګ کې، مطلب دا تارونه چې بیچاویږي په دې کورونو کې چې دا کم تارونه خورېږي زموږ په دې کورونو کې چې دا کم فټینګ کېږي، په فټینګ باندې به تاسو پوهیږئ. دې ته څه وایي؟ دې ته زموږ سره وایرنګ وایي. نو په دې وایرنګ کې زموږ سره دوه قسمونه دي، یو ته وایي ډومیسټیک وایرنګ، یو ته وایي زموږ سره څه شی انډسټریال وایرنګ، یا زموږ سره انډسټریال وایرنګ چې دی دې ته څه وایي؟ پاور وایرنګ ورته هم وایي، پاور وایرنګ. او زموږ سره چې ډومیسټیک وایرنګ دی دې ته څه وایي؟ دې ته سنګل پیز وایرنګ ورته هم وایي یا ورته سنګل پیز وایي. او دا بل چې کومه دی انډسټریال وایرنګ، نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي 3 پیز وایرنګ. نو ګورئ، یو زموږ سره 3 پیز وایرنګ دی او یو سنګل پیز وایرنګ دی. سنګل پیز چې کومه دی یا ډومیسټیک وایرنګ چې کومه دی دا زموږ په دې کورونو کې چې دا کم تارونو د دې دا کنیکشن شوی، دغه ته څه وایي؟ دغه ته وایي ډومیسټیک وایرنګ، یا ورته وایي څه شی؟ جرنل الکتریشن ورته هم وایي، یا ورته سنګل پیز وایي. او بل دی زموږ سره 3 پیز وایرنګ، زموږ سره یو 3 پیز شو یو سنګل پیز شو. 3 پیز وایرنګ ته څه وایي؟ پاور وایرنګ ورته هم وایي، او زموږ سره ورته څه وایي؟ 3 پیز ورته هم وایي، او زموږ سره ورته انډسټریال وایرنګ هم وایي. زموږ سره دا کم سنګل پیز وایرنګ چې دی، کومه چې زموږ په دې کورونو کې دا کم وایرنګ کېږي دې ته سنګل پیز وایي. سنګل پیز ورته ولې وایي؟ ځکه چې دې کې زموږ سره یو سنګل پیز وي، مطلب پیز چې کومه دی کم ګرم تار چې هغه پکې یو استعمال شوی، یو پکې ګرم تاري او یو پکې یخ تاري. نو تاسو ځان په اسانه باندې پوه کړئ چې زموږ سره په دې کورونو کې کم تارونه بچاو شوي، مطلب زموږ په دې کورونو کې چې کم کنیکشن شوی په دې کې څه شوي؟ په دې کې صرف زموږ سره په 2 تارو کنیکشن شوی چې یو ګرم تاري او یو یخ تاري. لکه زموږ په دې کورونو کې چې دا کم کنیکشن شوی په دې کې 2 تارونه استعمال شوي چې یو یخ تاري او یو ګرم تاري. خو بیا چې انډسټریال کم وایرنګ دی یا زموږ سره پاور کم وایرنګ دی، زموږ سره چې مونږ ورته 3 پیز وایرنګ وایو، په هغې کې 3 پیز مطلب دا دی 3 پیزې 3 پیزې یعنی 3 پکې ګرم تارونه او یو پکې یخ تاري. په بعضې نیمځای کې ورسره څوک یخ تار استعمالوي، په بعضې نیمځای کې نه استعمالیږي. په هغې باندې به بیا خبره وکړو، ځکه که اوس پرې خبره کوو بیا به تاسو کنفیوز شئ. خو زموږ سره تاسو په اسانو الفاظو کې ځان پوه کړئ چې زموږ سره کم زموږ په دې کورونو کې دا کم وایرنګ کېږي، دا کم کنیکشن کېږي، دا سنګل پیز دي، دا 2 تارونو والی. او دا کم 3 پیز دي نو دا یا 3 تارونو والی یا 4 تارونو والی، چې 3 تارونو والی صرف 3 پیزه به استعمال شوي، خو سره چې کله نیوټرل استعمال شوی یعنی یخ تار استعمال شوی بیا به 4 تارونو والی. خو زموږ سره چې په دې کورونو کې دا کم کنیکشن کېږي دا 2 تارونو والی. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي سنګل پیز. سنګل پیز ځینې خلک د دې نه دا اخلي چې په دې کې 2 پیزې دې ته سنګل پیز ځکه وایي، خو نه، دې ته سنګل پیز وایي، مطلب یو پکې یخ تار استعمال شوی او یو پکې ګرم تار استعمال شوی. نو ملګرو، نننۍ ویډیو زموږ دا وه چې موږ د
وایرینګ قسمونه وویل. بیا به راشو او په بله ویډیو کې به تاسو ته ووایو چې زموږ سره په دې کورونو کې چې دا کم وایرینګ شوی په دې کې کم کم قسمونه دي او مطلب څنګه وایرینګ کیږي، نو هغه به بیا په تفصیل سره ووایو. خو ویډیو د ملګرو سره شیر کوئ چې نور خلک ته هم پیدا واخلي او دا کورس مې سټارټ کړی، نو انشاءالله چې د دې په مدد سره تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانه باندې د بجلۍ کار زده کړئ. نو مننه کوم، تر بلې ویډیو پورې مالي اجازت راکوئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.